السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم مشترك وهبيان سوكتي محترم وهبيان محمد بن عبد الوهاب النجدي تزان منصوبوي شغاب فدول السنة كي وكرغلنا يو بد شكل چيرا وچي حجاز فمناطق كي را پیدا کړول سو. هغه د انګريز تر استعمار لاندې راغلی د دې پر ځای چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم دین خدمت وکړي هغه د انګريز په خدمت کې ځان ستړی کړي او هغه ته وفادار پاتې د هغه عقیده دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم زیارت ته ورتلونکي دا ټول مشرکین او کافران دي. حتی داسې اوقات رالل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم د زیارت مبارک زائرین شهیدان کړل او ښځې د ځان او د خپل لښکر مینځانې وګرځولې. بار بار مې درته ویلي دي چې دغه بد شکله او بدرنګه چهره الله رسوا کړله، الله شرمنده کړله، لکه اوس چې داعش پر مخ د مځکې شرمنده او رسوا کړه. د دې غټ علائم دغه دي چې په مؤمنانو باندې د شرک ټاپې لګوي. هر ځای که موابۍ او پنجګرۍ پیدا کاوه نه در معلومېدی خبرو کې ګوره کې شرک او بدعت په خبرو کې راوتل چې دا شرک دی دا بدعت دی. پوس باره که ملا و که طالب و که مجاهد و که امي و که هر څوک پوس چې بد بوی په موشه دی، بد بویه دی، دا خرافات، دا شرکیات، دا بدعت. چې یو ملک 1400 کاله په اسلام کې راتیر کې ژوند د ملک خلک او په هغه ملک کې بیا داسې علما وي، داسې خلک وي چې سړی ورته حیرانېږي. په هغه کې به نو بیا شرک، په هغه کې به نو بیا بدعات، په هغه کې به بیا خرافات له کومه ځای څخه پاتې شي. هغه څه چې شرک دی، هغه څه چې واقعیت بدعات په هغو دی خپله مبتلا دي. حذیفه رضی الله عنه څخه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره خو زه بیریږم په تاسو باندې له داسې علماو څخه چې قرآن به وایي، د اسلام پوش او د اسلام پټو به یې پر اوږو وي او پټو د اسلام به شاته وغورځوي، توره به پر همسایه راواخلي ورماه بشرک، همسایه به په شرک باندې متهم کړي، هغه همسایه به شهید کړي. حذیفه راته وایي قلت ما اول یا نبی الله ایهما اولا بالشرک، کم یو مشرک دی؟ رسول الله اسلام دغه ویشتونکی مشرک دی، دغه داعش مشرک دی، دغه وهابي مشرک دی چې بل مؤمن ته د شرک نوم ورکوي. شرک خو ده وکړي، ته څه به خبرې؟ هغه مؤمن دی، 5 وخته لمونځ کوي، الله مني، د الله رسول مني، روژه نیسي، زکات ورکوي، لیکن ته د زیارت په ورتللو باندې مشرک بولې، چې د یو پیر سره د صحبت او د مجلس په کولو باندې مشرک بولې. نو د دې علامه دا ده چې په خوله کې بیا شرک پروت وي. حدیث ابن کثیر جلد 215 کې روایت کړی او دغه رنګ کنز العمال جلد 382 حدیث رقم 8095 کې روایت کړی. نو د دې علائم د خوارجو د دې وهابیانو دا دي چې مسلمانان په شرک باندې ولي په شرک باندې متهموي. نو د دې علامه دا ده چې تاسې د هغه علماو بیانونه وګورئ که دا شرکیات و بدعات خرافات خوله کې ډېرو ده، بس نو پوه چې بد بوی ویلی دي. طالبانې به دا ما دا اردو په تا وایي، دا پښتو په تا وایي، دا به مې کتلي، دا کتابخانې ته به ورلم. ما چې به مې ځان ته معلومات وستول دا بیان دي که بدبوی دي که نه دي بدبوی، فهرست به مې راوکتي. دا د خبرو په بیان کې به باره دي هغه را جوړېدلې وه، دستي به نظره معلومه شي. یو وخت کتابخانې ته ورلم، یو کتاب دی د جهاد په باره کې جوړ شوی دی، هله مې دا کتاب راواخلي، نو ملا دی پر جهاد پر صفات باندې غږېدلی دی چې جهاد دی جهاد دی. بیا نو باره په دا مابین کې را روان دی، وایي مجاهدینو موږ تاسو به په افغانستان کې دا عباد القبور چې دغه قبرو عبادت کې دغه به اول وار وژني.
باران دخانې والا ته ما د ظالم زو دا ته څه کوې همدا دخانې والا هم افغانۍ دي دا کتاب چې جوړ کړی دا هم افغانۍ په افغانستان کې اوس د ډالرو په زور دا خلک پیدا سول راډیوګانو چې هم کښېنول شهرت یې هم ورکوي په ټیویانو کې هم غږوي ماله د پلارو د نکاح کې دا محترمینو له لاسه مه باسئ ستاسو په خاطر وایم چې ټول افغانان کافران چې دوزخ ته ولاړ سي زما ته مو وله بلا که دومره ګټه راورسېږي هغه ستاسو د اناګانو د پلرو دین تر څه ورکوي رسول الله صلی الله په آخر زمانه کې به دا دین داسې چې لکه د شوروا کاسه کافر به هم لاس ور مسلمان به هم لاس ور دا اوس هغه افغانستان نه دی چې وهابي به ټس نه سوی کولی د خلکو له وامه اوس علما څوناري کې د کلي ملا چې ما اوري دغه ملا په راډیو کې ما اوري دغه ملا په ټلیفون کې ما اوري دغه ملا په واتساپ کې ما اوري د کلي سپین ږیري ملا چا څوناره کوي نو مولوي صاحب ته خو نو په دې شان نه پوهېږي دا د دین ته خدمت وکړي د دې نه دي خبر چې د دین ریښه ظالم ور وښله اول دا زما خبرې د خپل کلي ملاتړ وړي هغو علماو ته چې د طریقت سره شناخت یې ورته دغه ملا خو د دیوبندي په نامه باندې دی دیوبندي مولوي صاحب دا خبرې یې موږ واورو که نه ما ملا په نصیحت خوښوي چې پلانکۍ ملا ښه نصیحت کوي ملا په عقیده خوښوي ملا په عقیده باندې خوښوي بعضې خلکو ته وایم چې دغه دا پلانکۍ سره ګرځي پلانکۍ سره کښېني دا خو دې وهابي کوي وایي ډېر ښه نصیحت کوي ډېر ښه نصیحت کوي دا ښه نصیحت کوي به دې خانه د خرابه کړي د کافر امید شته چې مسلمان به شي د وهابي امید نشته چې مؤمن دي شي ایمان دي چېر کړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ایمان بې نه وي داسې قرآن به وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که مرغان راکښته کېدلی د ده و اواز به راکښته سوی وای د ده و قرأت ته د ده و حروفو ته او داسې لمونځ به کوي ستاسې روژې او ستاسې طاعتونه هغه به هېڅ نه ورته معلومېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي لیکن ایمان بهتر دا اشاره کې زړه ته نه تېرېږي کافر به تر دنیا ځي او بله علامه یې دا ده یقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوثان هغه بتپرستان نه وژني او اهل اسلام وژني دا داعش ته وګورئ افغانستان ته راغلی یا دوی د امریکایي سره جنګ وکړي تاسې وګورئ په عراق کې دوی د امریکایي سره جنګ وکړي په عراق کې په جبهة النصره د القاعدې په مجاهدینو باندې جنګ وکړي هغه شهیدان کړل افغانستان کې د طالبانو سره جنګ شروع کړي خو د معلومه شو د امریکایانو تیاري وټکشني ولې دومره تر ابده پورې به بیده یاست د فیل په غوښ کې او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه روایت دی چې د دې خوارجو متعلق د دې خلکو متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک موږ ته را راهنمایي کړې چې تاسې په آخر زمانه کې د پخوانو دین ونیسئ د پخوانو خلکو دین ونیسئ چې ستاسې پلرونو و نیکهګان هغه پر کوم لار باندې تللي دي د هغو طریقه عمل شروع کړي الحمدلله زموږ پلرونه او نیکهګان بلکې مؤمنان نه بلکې علما وه بلکې علما نه بلکې د دین غټ غټ مشایخ وه بلکې مشایخ نه د زمانې مرشدین او پیرانو مبارکان او دغه رنګه هم د تذکارې جلد اتم په صفحه اتمه دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی نو تاسې کوشش وکړئ چې د مؤمنانو سره محبت مینه پیدا کړئ نفرت د مؤمنانو سره مه کوئ دا خلک اول وار په نفرت کې مؤمنان اچوي بس په یو پسې لمونځ مه کوه په یو پسې لمونځ مه کوه للبازي وخت مالې ورسره بیان مال ښه ده زموږ مسجدان خو زر کاله کېږي چې د زموږ په طرز عمل باندې سلسله را روانه ده ستاسې مساجد چې جوړ شوي دا مسجد اقترار ده په دې کې لمونځ مکروه تحریمي دي تا خو د مسلمانانو په مقابل کې مسجدونه جوړ کړي دي نو خپل ایمانونه کنټرول کړي که نارینه یاست که ښځې یاست د داسې علماو بیانونه اورئ چې د طریقت خلک وي داسې علما چې په طریقت کې نغښتني وي زما خپله درته فیصله ده که څوک زما شاګرد وي یا زموږ په قول کې چې هغه دې د الله په خاطر باندې خپل ځان کنټرول کړي په هر څه مکالف چې مشغل وي په خپله منطقه او په خپله علاقه کې
چې مې پخوانی عالم وي د طریقت علما یې د هغو سره په رابطه کې سي ما د یو بندي په خوله باور کوي ما د بل مولوي صاحب په خوله باور کوي هغه ستاسو په زمانه کې چې ستاسو په منطقه کې چې هغه خیل دي یا اخندزاده خیل دي یا مثلا نور سپین ږیرو علماو چې د طریقت خلک وه د هغو سره په جریان کې سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.